السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقولوا زاد جرتي تدا أفغانستان دي ما شاء الله محبر ما شاء الله سمرخ كل دي كلي دير خطرناك دي ما شاء الله وطن ما شاء الله بورا دقولنا بورا وطن ما شاء الله ودير خسري الله دوكر في أفغانستان ديما دير خسكين إن شاء الله. دوستانو دا ویډیو چې تاسو غته دا ابوبکر اسماعیل لیکم چې د افغانستان په دنګو غرونو کې ګرځي کوم چې د ماهیپر په اثر باندې ناشتي او په خپل هغه ماته ګوډه پښتو کې وایي چې دا ماهیپر دی نو یقینا ډیرو افغانانو سره مینه وکړه دا به د افغانانو د غمینه تل یاد لري چې افغانان څومره میلمه فعال دي څومره قدرمن خلک دي. یقینا دغه تور پوسټ چې کوم د افغانستان د راغلي د 15 ورځو په ویزټ باندې دا د سویډن سره تعلق لري خو دا په فرانسه کې چې کوم دی اوسېږي په فرانسه کې کار کوي د اغازه قبولي ترلاسه کړې ده د افغانانو ورونو سره په یو اتاق کې پاتې شوی د افغانستان خلکو لپاره ډونیشن راغون کړی دی او هغه د جاوید ابراهیمي رور په لاسونو باندې هغه غریبانان چې وسو توان نه لري د هغوی سره کومک کړی. راځئ دا بله ویډیو هم د ګورو ډېره زبردسته ویډیو ده بیا پرې خبرې کوم. پښتون یم زه افغان هم یم یاد په پښتون یم زه تاسو وته څومره زبردست خبرې کوي د افغانستان صفت باندې نه مړیږي د افغانستان په عزت باندې نه مړیږي هر ځای کې دا وایي چې دا د سولې قهرمان دی دا عزت د هر افغان دی لکه مطلب دغه پښتو دا یو کمال دی یار پښتو د په 2 کلونو کې داسې یاده کړې ده مطلب چې تور ته هر څه په هغه پوهېږي خپله هم چا خبره په سلو کې 50 یا 60% ویلی شي. یقینا چې د ده راتګ سره به ډېرو خلکو ته پته لګېدلې چې افغانستان د امن کور دی افغانستان کې دهشتګردي نشته افغانستان کې خلک امن خوښوي که څه هم د افغانان غریبانان دي زموږ افغانان وروڼه غریبانان دي خو امن خوښوي. تلو کې راځئ دوستان دا بله ویډیو ګورو چې څومره یو زبردسته ویډیو یې کړې ده تاسو وګورئ. تاسو ګورئ افغانانو له څومره مینه ورکړې ده مطلب ټول دې راغونډ شوي ټولو سره فوټوګرافي کوي. دوستان د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ هر چیرې یاستئ ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.